بسم الله الرحمن الرحیم. سکو مونږ اوس دا وخت دا ماشین مونږ سکو د دې لیولینګ اینڈ سنټرینګ مونږ وکړو څه چلی وکړو مطلب دا چې د دې دا مونږه سرکولر ببل چې دا هم لیول شي دی د دې هاریزونټل ببل په تر باندې صحیح ده کنه نو دا اوس بالکل سره کار ته ریډي دی په ټول نه مخکې مونږ به دې کې سکو سټیشن ډیټا وراچو څو وراچو سټیشن ډیټا ها نو سټیشن ډیټا به څنګه وراچو سټیشن ډیټا موږ څنګه وراچو اول جاب جوړو چې چل کو خانه نو جاب چې د په میموري کې دی دا اولنې نمبر باندې موږ سره جاب دی نو ایرو کی باندې لاړ شه دې جاب ته انټر شه سلیکټ تر شه دلته کې لیست راواله کنه لیست د لیست نه بزان دلته کې یو جاب سلیکټ کی لکه فار ایگزامپل لازم سره سره دا جاب نمبر 8 ما راوغستو صحیح شو کوارډینیټ سرچ جاب کوارډینیټ سرچ جاب څه مطلب دی د کومې چې بیا موږ سټیک آوټ کوو یا کوم پوینټونه چې موږ واپس راغستل غواړو نو هغه به صحیح کوارډینیټ سرچ جاب وي ها صحیح شو جی نو دې ته بس لاړ شم لیست ته او هغه 8 نمبر بدل دم راواله ٹھیک شو جی دا به انټر کما خبره خو انټر شو خو موږ له نوم نه دی ورکړی دا ماشین خپل نوم دی نو رینیم به کو اسنوم باندې موږ به ته ولیکو کلاس صحیح شو کنه نو موږ به دې کې خدا سیټینګ وکړو موږ څه چل کوو موږ پوینټونه الو بیا هغه واپس سکو سب پوینټونه چې هغه به بیا د هغې سټیک آوټ کوو ښه صحیح نو دا دغه موږ جوړ کړو صحیح شو دا مې انټر کړو موږ له کلاس نوم ورکړو یو ایس ولیکلی چې خو جو موږ صرف رینیم کړو ټیک ده که نه ښه د دې نه به زه وسوځم ورپسې سټیپ څه دی میجرمنټ کې مینو دلته کې تلاش کوم څه چل صبر عالمه مینو ها نو فنکشن کې باندې به دا چینج کیږي دا فنکشن باندې چینج کیږي ټیک ده کنه دلته کې براشه ما فنکشن کې بدل د مینو دلته وګوره مینو دلته په هر یو ماشين کې خپل خپل فنکشن دلته کې دا مینو به وي صحیح ده کنه مینو د بخا مخازنه په مینو کې بس ته راشه ما کوارډینیټ ته څه ده کوارډینیټ په کوارډینیټ کې دلته لیکل ہے اکوپای اورینټیشن او سم ماشینانو کې لیکل ہے سټیشن ډیټا صحیح شو کنه نو اکوپای اورینټیشن د زرا علامه دی وی اکوپای کوارډینیټ کا سیټ هاریزونټل انګل نو زه ته کوارډینیټ سیټ کوم ها او نو دا زموږ اولنې پوینټ دی دا زموږ سره دا اولنې پوینټ دی دا موږ سټیشن پوینټ وایو دا کوم ځای نه چې سروې سٹارټيږي دغه خو موږ دا ډیټا ځان له ایزیوم کوو کنه خو موږ له دا ډیټا راکړې شوی همي نو راکړې شوی د دې پوینټ جو دلته په نارتینګ ایسټینګ کې ولیکو لکه دې د ځان فار ایگزامپل ما وی چې دا پوینټ نمبر سره 1 دی شیفټ په مدد سره دلته کې دا الفا نومریک کی چې چینج کیږي دا 1 ته وګوره دلته شیفټ ز پرس کوم 1 ته وګوره ای ولیکو صحیح ده کنه اخو تراوړه کنه خانه اخو راوړې دوسته بخکاری ښه دغه ځای کې ښکاری ها دی خو تراوړه صحیح شو دا ای نه کنه شیفټ بٹن باندې دا څه شو ها ای دی بیا صحیح دی ټیک شو کنه ښکاری درګه انسټرومنت هایټ ها وصل کې انسټرومنت هایټ خبره کوي کنه دا انسټرومنت هایټ په څنګه لیکو انسټرومنت هایټ مونږ ویلې ده ای ډی ایم لاله راکا دا زموږ سره څه ده ای ډی ایم ده ها نو دا ای ډی ایم ده 150 فوټه پورې ده کار کوي صحیح ده ادي باندې به لیکلی همي ها ها نظر راځه ما دلته کې دلته مجر لیکل دا په فوټ او انچ کې دی الریډي نه نو زه بلته کې راشه ما په دې ډیوایس کې وګورم زموږ د پیمایش په کم ځای کې ناغسته کیږي وګوره بلې سړي کړي یې بره سمبل ته وګوره میجرمنټ ډیوایس د دې ویخ نه به حسابي کې صحیح دا مطلب دی صحیح ده مطلب دا چې دا ډیوایس ما دلته کې خو دلته بازار شم دا ماشين به سلا لګ روټیټ کم دا ځای دی صحیح ده کنه ټیک شو د دې نه بسو کما دا ما ولکم لاندې بزا د دې سټیشن هایټ چې دا غزم سره څومره راغلی 5 فوټ 3 انچ څومره دی 5 فوټ 3 انچ ها او دې سټیشن دا باندې کلیک په دې ای ډی ایم باندې کلیک وکړه څومره راغلی دی 5 فوټ 3 انچ نو دا ډیټا به اوس کم ځای کې ورکوم دا به اوس راواله ما دا ونه صحیح دا به اوس په دې ځای کې ورکمه
5 فوټ 3 انچ دی. نو دا زه ډیسیمل ته کنورټ کوم کنه دلته کې ډیسیمل انچونه به کې نشته. نو په دې ای ډی ایم کې دا څه لیکل دا یونټ چې دی کنورټ کړي په دې ای ډی ایم کلیک وکړه. صحیح شو کنه صحیح شو کنه یونټ باندې 5.2 نه ولیکئ نه ځکه چې هلته کې به ډیسیمل فیټ دی. دا زموږ څه شو 5.2 دا ته به پیته باندې هم کولی شي لکه ونسه یار صحیح شو جي. ښه زه دې له دا خو زموږ خپله ډیټا ده که نه دې له به زه ورکړم 0 0 او 0 دې کو ګوره مونږ داسې ویلیو وراچو ښه 10,000 په دې کې مونږ څه ولیکو 10,000 په دې ورپسې کې مونږ څه لیکو 20,000 دې ورپسې کې مونږ 1,000 لیکو. صحیح ده که نه مونږ وایو چې زموږ دا پواینټونه سره راځي پازیټیو ریجن کې راځي. نو دلته کې چونکې مونږ ځان په ګراف باندې پوه کوو که نه نو مونږ وایو چې مونږ ته ډېر زیات مشکلات نه وي. کوم پوینټ له هغه په دې ایریا کې دننه ښیي. صحیح ده که نه دلته ګوره ښه دا مې 0 کو دا مې 0 کو دا مې 0 کو ټیک شو. اوس د دې کوډ به صحیح کوډ به ورته زه ولیکم شیپ بټن ودرېږه دا ښه که نه کوډ غواړي کوډو په دې کې ورته ولیکه سټیشن STN ورته ولیکه. صحیح ده که نه نو سټیشن ورته ما ولیکو یوزر څوک دی سروې څوک کوي خیال دی تاریخ څه دی بیا ټایم څه دی که نه دا به سره بیا برابر ویدر څنګه دی وایند هوا څنګه چلیږي نن ټمپریچر څه دی خیال دی که ګرمي ده جو 25 ډیګري ده نن دا به ته بیا به موبایل کې ګوري او لیکي به. صحیح دی که نه دا به زه ریکارډ کړم څه به یې کړم REC نه لاندې کومه بټن نه کېدلی ده F3 صحیح شو که نه. اوس دلته کې بله خبر راله کله چې ما ډیټا ورکړه اوس وایي عظمت کا بیک سایډ دا مشین ته به څه باندې سیټ کړې انګل ولې ورکړې که بیک سایډ سره موجود دی نو که سټیشن ډیټا خو مونږ ایزیوم کړه که نه نو بیا به دا عظمت څه کوو دی به بیا هم مونږ نارت ته برابرو ښه نو په کمپاس باندې نارت کم طرف ته دی دا به چې کیې دا نارت دی. ٹھیک شو که نه مطلب دا چې مشین به مونږ صرف نارت طرف ته څه کوو سیټ پې ګورو. ټیک شو لکه دې طرف ته زمونږ څه نارت نو عظمت ته ولاړ شم او دا ویلیو به دننه 0 کمې څه به یې کمه 0 اوکې. مطلب دا چې مونږ د دې مشین اورینټیشن ګورو به د HA ورته وګورئ 359 دا خو هغه معمولي مومنټ دی چې هاریزنټل انګل یې څه شو 0 شو که نه شو مطلب دا چې مشین په دې انګل لاک شو په دې انګل څه شو لاک شو مشین دا مطلب دی. خاص دلته کې دلته به مونږ دغه ولګو دا صحیح شو جي دا زموږ سره پوینټ دی راشي جي دا څه دی اریجن پوینټ دی ښه لکه زه به چل وکړم چې نه مګ دی ټیک شو که نه جي دا مې داسې کو او دا مې داسې کو ټیک شو که نه نو دا زموږ سره څه دی اریجن پوینټ دی دا مونږ څه ځان نه ورکړی موږ د دې څه دی دا 0 دی څه دی 0 دی او نارتې کم طرف ته مونږ واغستو مونږ وی نارتې دې طرف ته دی نارتې کم طرف ته دی خانه دې طرف ته دی نو د دې ایست کم طرف ته شو فار ایگزامپل دې طرف ته شو که نه صحیح شو که نه او دا دغه طرف ته شو او دای مطلب دا چې زمونږ د دې ګراف په حساب باندې مشین چې دی نارت ته په دې ډایرکشن باندې دی. صحیح شو که صحیح نه شو پوه شوې به که نه اوس به زه پوینټ علمه که نه پوینټ په علمه هغه به د دې اریجن پوینټ مونږ دلته کې څه کوو هغه دلته کې لګو ټیک ده که ټیک نه ده صحیح شوه نو اولنی پوینټ زه علمه راځئ بس دلته کې زه راشم که نه دی خوا ګورئ ښه نه زه دا پورې پوینټ علمه هغه یو پوینټ علمه کارنر ده صحیح شو که نه هغه کارنر پوینټ علمه نو دا په دې مشین کې څنګه علمه دلته به چلو کوم چې مینو ته بلاړ شم کوارډینیټ ته چرته په کوارډینیټ کې لیکلی دی مجر صحیح لیکلی دی مجر یې لیکلی دی مطلب دا پوینټ زه مجر کوم دا پوینټ زه څه کوم دې ته به انټر شم اوس دا پوینټ خو نه اخیستی کېږي که نه مونږ خو د پریزم نه دی نیولی
نو زه به دا په لیزر باندې والم موږ چې دلته کې موږ پریزم نه چلو په لیزر باندې به دا پوینټ والو صحیح ده نو لیزر ته چې چینج کېږم که نه په دې ماشین کې وګورئ یې دغه ځای کې د بیټرۍ له پاسه دا ډي شان دی نه دا ډي نه دی په اصل کې دا د پریزم دی ها پریزم دا د پریزم سیمبل دی صحیح ده که نه دا به شیفټ کی سره چینج کېږي اوس دې پلس شان دی نشان راغی دې د شیټ وایي څه وایي ورته لکه ته د شیټ ونیسه د دې خپل شیټ صحیح ده که نه او اوس څه شو دا ایرو کی چې وکړه وته دا لیزر شو ښه نو لیزر به اوس هلته کې آن دی هم نه لیزر به پسې مونږ آن کوو ښه هر ماشین کې خپله طریقه ده د دې دا په دې ځای کې ده ښه دا سټار بټن ما پریس کړه که نه دا لیزر څه دی نو دی دی به یس لیزر ولګېد صحیح شو که نه جي ګورې پوری لیزر ولګېدی په دې موبایل کې هم دا لیزر ښکاري هغه دی ګورې ورته یعنی دا لیزر لګېدلی دی په کارنر باندې ټیک شو که ټیک نه شو دا پوینټ به زه اوس مجر کم څه به یې کم دلته مجر د لاندې کومه بټن ده F1 به زه پریس کړم مونږ له هغه پوینټ راکو دلته کې لیکلی دی -21.4 او +29 صحیح شو که نه مونږ به د ځان له ووایو چې دا 21.5 دی او 29.5 دی خو -21.5 دی او +29.5 دی نو اوس دلته کې راشه لکه زمونږ سره په ګراف باندې به دا پوینټ به کوم ځای کې دی وایي چې ماینس څه دی -21 ها -21 وګوره خانه څه دی -21.4 څه دی راشه دی خو ها نو زمونږ سره دا نارت څه دی دا پلس دی که نه او دا ایست څه دی دا پلس دی دا طرف یې څه دی او دا طرف یې څه دی نو هغه وایي چې -29 دی څه دی نو دې مطلب دا دی صحیح شو که نه چې دې زموږ سره څه دی -29 دی نو بهرحال دا موږ به ځان ته داسې سیټ کړو ها ټیک شو که نه زموږ سره څه دی دا زموږ سره نارت دی او دا زموږ سره څه دی ایست دی دا طرف ایست دی ښه اریجن پوینټ موږ له پوینټ راکړی شوی دی -21.4 او 29.4 نو -21 دلته ګورئ نو دې ته مونږه میجر ته مونږه 10 ویلې دی که نه په دې کې دننه دا واړه واړه څه دي 1 صحیح ده که نه نو او نو مونږ څه چل وکړو دا به 10 ور ګورئ -21.4 نو 10 20 که نه یعنې دا پوینټ دلته راغی ټیک شو که نه لکه دا پوینټ دلته کې رانغی په دې طرف دلته راغی او په دې بل طرف باندې څه دی +29.4 یعنې په هغه باندې 29.4 نو 10 20 21 22 23 24 25 او دلته کې دی صحیح ده که نه نو مطلب دا چې دا پوینټ زموږ سره څه دی دا پوینټ په دې ځای کې دی ټیک شو که ټیک نه شوه ماشین چې موږ له کوم پوینټ راکړی دی دا فرست پوینټ شو هغه څه دی دا فرست پوینټ شو دې ته موږ ولیکو فرست اوس په بل پوینټ هلو ښه راشه مونږ به دغه کارنر اغستی و که نه مونږ به هغه کارنر اغستی و لیزر ورته لګېدلی دی الرېډي اوس په دا راوړو دا لیزر به راوړو دې ځای کې ته ټیک شو جي دا پوینټ دلته کې پکار دی چې ریکارډ کې مونږ ریکارډ کو چې دې ته بیا مونږ ویستې شو لکه ریکارډ کو که نه دی ما ریکارډ مې کو دې ته پوینټ نمبر 2 دی صحیح شو جي او د دې ډسکرپشن څه دی دا باونډري ده څه دی باونډري لاین دی زه اوس دغه پوینټ علم دا پوینټ واغستو هغه پوینټ واغستو هغې موږ له څه ریکارډ راکړو -31.8 او 19.3 دلته کې راشي پوینټ راکړی دی -31.8 مطلب دا چې بیا دی په دغه ریجن کې دی دا کوارټر نمبر 1 دی که نه دا نمبر 2 دی که نه دی دا کوارټر نمبر 1 دی دغه 2 دی دا کوارټر نمبر 3 دی صحیح شو جی دا نمبر 4 دی که نه دی ښه جی څه دی جی پوینټ څه دی -31.8 نو مطلب دا چې 10 20 30 دا څه شو 31 او بیا څه دی جی
وشو ځه اشاریه 8 وشو بیا 19.3 پلس کې دی که په ماینس کې دی صحیح شو که نه جی نو دا پلس کې دی 19.3 دی جی نه 10 हो داسې راشه دا 10 شو دا دغه ځای ته راغی یعنی دا زموږ سره دویم پوینټ شو څه شو سیکنډ پوینټ سیکنډ پوینټ زموږ سره دا شی داسې شو که نه شو هغه پوه شوې پې صحیح ښه جي اوس راشئ اوس به څه چل کوو اوس مونږ بل پوینټ الو مشین به فل روټیټ کړو دا پوینټ به ریکارډ کما دی به اټومیټک کې په 2 کې سیو شي اوکې اوس به څه چل کوم دغه لیزر ته ګورې دغه بوټ سره دی نه د پړو سره بره بوټ سره دی د کارنر ته وړم ټیک شو جی دغه ځای ته مې وړو او سمې کو مجن مې کو مالې ویلیو راکړه کرا نه کړه 18.34 او -32.23 دا مونږ سټیک اوټ د بار ځان سیټ کوو اول ولا سروې کول غواړي ها څنګه صحیح لیکلي دي خانه 18.3 18.3 -32 نه صح دسمه 18.3 څه دی ماینس دی که پلس دی 18.3 پلس دی ښه جي ګورې 10 شو که نه او دا 18 دلته راغی بیا څه دی جي -32 نو دا څه شو 10 20 په دغه لاین به راځي دا ځای کې شوې 32 ګورې جي 10 20 30 او دا پوینټ شو ښه دا پوینټ شوې ودرېدو که نه دا پوینټ شو دې ته موږ تھرډ پوینټ وي صحیح ورته وي تھرډ پوینټ ورته یو پوینټ دا شو یو پوینټ دا شو یو پوینټ دا شو اوس په بل پوینټ مونږ غالو صحیح ده را ښه جي پاسه خان ها اوس دا فریم چې دی که نه شیشې دا فریم چې دی د دې دا دې خوانۍ سر به زه اوس علم ها ټیک شو جي نو دا لیزر به راوړم دیو ټیک شو دا شته به ریکارډ کړم پوینټ نمبر 4 کې دی به اوس مجر کړم پوینټ یې راکړو که رانه کړو پوینټ دی لیکلی دی 28.56 او -22.68 صحیح ده که نه دا به اوس دلته کې څنګه یې راشه په دې نقشه کې به دا څنګه یي ها سوي جي کوارډینیټ کې څه دي 28.5 ماینس دی که پلس دی 28.5 نو 10 20 او دې ځای کې ته راشه صحیح شو جي ښه بیا ورپسې څه دی جي -22.6 نو دې په دې لاین باندې ګوشه 10 20 21 22 څلور واړه پوینټونه ولګېدو که ونه لګېدو اوس هغه دغه راوړه هغه پیمانه راوړه ښه جي دا پوینټونه اوس د یو بل سره څه کومه جاین کومه ها چې موږ ته پته ولګي چې زمونږ په اټوکیټ کې یا په ګراف باندې نقشه څنګه رانه ها صحیح ټیک شو جي اوکې ښه جي صحیح شو که نه مطلب دا چې زمونږ پلاټ چې دی هغه څه شو دلته کې جوړ شو پلاټ څه شو جوړ شو دا زمونږ سروې وی بس که دا زه په اټوکیټ کې جوړوم هم به دسي یو خیال نه دی چې دلته کې دم اسم کانسیپټ کلیر اوس زما خوښه څه ده به دې کې زه مې یاره داسې چل کول پکار دي ماله زه ځان له به دې کې یو لاین ډرا کول غواړم څه چل کول غواړم لاین ډرا کول غواړم چې یو پوینټ دلته کې شي او بل پوینټ یې په دې ځای باندې شي
دسی یو لاین به مال منشن کول دي ښه سدي دسی یو لاین به مال منشن کول دي منشن کول دي اسټیک اوټ د بار بز سکوما د دې پوینټ کوارډینیټ په معلوم کم پاټوکیټ سے ول 3D کو هردي آی ډی ډایرکټ معلوم شي کنه خو دلته کې د دې لی اوټ پوینټ چې ده L1 د دې ایکس وای څه ده دا ای ان څه ده صحیح ده کنه هو څه ده ای ان 10 ده کنه خو دې په ماینس کې ده کنه ماینس 10 او پلس 10 ده کنه ده او دا یو د دې ای ان څه ده دغه ای باندې پلس 10 بیا ماینس 10 دغه به 10 نه کنه ای باندې ماینس 10 ته صحیح شو په ای باندې پلس 10 ته هو پلس 10 په وای باندې سره ماینس 10 مال دا دوه پوینټونه لګول غواړي وس دا او دا پوینټ مال څه کول غواړي لګول غواړي په کوم ځای کې په دې سایت کې را پاسه وس سټیشن ډیټا خو زموږ سره الډی شته کنه شته نو زه وراشم اوس ستا سټیک اوټ ته وراشم ستا وراشم سټیک اوټ زه مې را دلته کې یو پوینټ ته چې هم د دې څه بدل نه کنه اته موږ لسکا معلوم کا نو دلته کې دا راوست سټیک اوټ ډیټا دی خو ته به راوړم صحیح دی جی سټیک اوټ ډیټا ته بلار شم نو زه ولا کوارډینیټ ورکوم کنه انګل یا هایټ خو نه ورکوم کنه نو زه ولا کوارډینیټ ورکوم په کوارډینیټ کې تکم کوارډینیټ ورکې تبه کې بیا غسه وکې کنه نو ځکه چې د کې نمبر نو نمبر کو ته لیکم خو پوینټ راته وایا -10 ګوره ځکه چې موږ په ماینس کې ځکه کار نه کوو چې بیا ډېر مشکلات دي کوس دلته ما 10 نو لیکو ماینس مو سر نه ور کړو بیا مسلې خل دي خو نه د خپل پوی د پاره دلته کې راشه -10 سمو غستو -10 او +10 دا خبره خو صحیح شو دا اوکے کا ماشین دلته کې لیکل وای डी एच ए و د سکا 0 کا डी एच ए کې معنی دا موږ ته وایو چې ډایرکشن هریزونټل انګل یا ډیسټنس هریزونټل انګل ډایرکشن هریزونټل انګل نو دا هریزونټل انګل ډایرکشن کم یو دی ایرو کی کړی دا کم طرف ته کړی دا رائټ طرف ته کړی دا لیفت طرف ته رائټ طرف ته کړی دا نو موږ به ماشین رائټ طرف ته دا هغه پوری روټیټ کوو چې دا ویلیو 0 نشي صحیح شو کنه چې دا پوری دی 0 موږ به روټیټ کوو با صحیح دی جی چې د څه شي 0 شي ها پلس ټیک شو کنه ماشین ما لاک کو دا په ټینجن سکرو باندې زوس دا کومه پس باندې په ټینجن سکرو باندې معمولی موومېنټ کوي ځکه دې ته ګوري ها جی صحیح شو جی صحیح شو دا بالکل 0 شو کنه نو دلته کې چې تبر وګوري دی ایرو ته دام 0 شو کنه شو ګوره دا برنه دا ایرو 0 شو کنه شو 0 شو صحیح ده کنه دی اوس دلته کې خی وای 22 فوټ صحیح 22 نو څنګه چل کو کنه لکه دا لیزر اوس پوری په دیوال دی لکه دا الګ تل دی پریزم ته ته پوری دیوال سره نیواله تبه مجر کې سبې کې مجر به کې نو دی خو به تعالی پوینټ درکې خو دی وای کنه ماشین دی وای 21 فوټ اشاریه نو دته و چې 22 فوټ څه شه مخکې راشه په مخکې شه ایرو کې کم طرف ته کړی دا مخکې دی سټیشن طرف نو زه دمه چې صحیح ده ها دا پوینټ په زس راوړم دیږي کې ته به راوړم په دې زمکه باندې را پوینټ را روان دي ٹھیک شو بیا به مجر کما موږ د خو په دنه لګیلا کنه پوینټ چې ما مجر کوی د ته وای چې یو فوټ او 1.35 فوټ څخه مخکې راشه نو موږ ته سوایو صحیح ده رالم مخکې چې رالم بیا به مجر کما وای د ته وای چې اشاریه 2.3 مخې ته راشه سی چلو کا اشاریه 2.3 مخکې راشه د غزګنه تقریبا 3 انچي را مخکې شه نو ما غلې زر برابر کو الک ته میوي چې 3 انچي سکه را مخکې راشه اوس لیکل دی کنه 0.06 مطلب څه دی 0.06 د دې مطلب دا چې دغه
ته تقریبا یو شپږ سوتره فار ایگزامپل زمون سره صحیح لکه نیمه انچه اوس هم پراخته نیمه انچه نو ته به دې څه کې دغه لیزر به څه کې لږ به یې رامخکې کې بیا به له دا پوینټ والي اشاریه 14 شو خو شاته یو وینې ایرو کې څنګه وکړه اوسو بیک لاړ شوی زه له کوټې بیک لاړم بیا مې دا پوینټ واغسته اوس اشاریه 0.8 دی مطلب دا چې 1 انچه دی لږ به لاړ شم شاته 1 انچه اشاریه 0.3 شي لږ به نور لاړ شم شاته اشاریه 0.2 شو لږ نور لاړ شي شاته صحیح ده کنه نو بس مطلب دا چې دقه ایزیګی ده صحیح ده کنه ها بس دا پوره ده مطلب دا چې زموږ سره دا کم پوینټ چې دلته موږ به ګراف باندې راکړی شو کنه هغه ځای کې معلوم شو نو په دغه ځای کې به تاسو ځان ته څه وکړي نښه به وکړي ستا چې د دې نه بعد څومره پوینټونه دي بس ته کولی شي که نه څونه پوینټونه چې راځي سټیک آوټ به کولی شي که نه او د هغې پورې به لګیا چې څو دا ویلیو زیرو شوي نه دواړه پوه شي به خبره که نه نو دې ته څه وایي سټیک آوټ په دې باندې به ځان نور هم ښه پوه کوي صحیح ده که نه که لکه په دې کې اوس دا بل پوینټ دی که نه دا 10 والا جدا پوینټ بدل دی کې راځي که نه په دې ځای کې به راځي طریقه خو یې سیم ده ډي ایچ ای والا مونږ زیرو کو او هغه الګ چې دی پریزم والا مونږ بیا مخکې او وروسته لیږو رالیږو د دې ماشین د دې وینا مطابق ښه د دې ایرو کې مطابق ټیک شو که ټیک نه شو یاره ټیک شو ده صحیح شو که نه که دا پوینټونه ما سیو کړي که نه نو د کم از مګه چې مونږ معلوم کړي د دې ایریا به صحیح ټیک ده که نه نو هغه ایریا به کې کومه ښه صحیح هم په دغه مینو کې به کوارډینیټ وشو سټیک آوټ وشو لاندې څه شی دی ایریا ده ایریا ته پوینټ اغستی هم شي د مخې سره مجر کوه او اوکې کوه مجر کوه خو زه ته نه اما چې دا د سرچ جاب ویلو که نه هغه مې د دې ټایم دپاره ویلو کم ټایم دپاره نو ته څه چلو که هغه 2 نمبر پوینټ چوت کا 3 نمبر را چوت کا 4 نمبر را چوت کا اوس به کې هغه 5 نمبر پوینټ مونږ سیو کړی دی چېرته هغه یې نو اوس چې هغه پوینټ زموږ سره نشته نو هغې سره به څه کوو به کار زموږ سره هغه پوینټ یي زه به خیر دی زم چې یاره هغه پوینټ به زه بیا دوباره والم زه خبره نه ده صحیح ده که نه نو زه به دا ماشین داسې راتاو کړم پوینټ زموږ سره و دغه ځای کې هو د دغه ځای کې پوینټ و هغه به زه اوس والم مجر به یې کړم پوینټ واغستی شو دا به زه ریکارډ کړم ټیک شو که نه اوس به دلته وګورې ښه نه زه به اوس لاړ شم ایریا ته څه ته ایریا کې به زه چېرته کې ډایرکټ ایریا علم نو مجر به کړم دغه پوینټ بیا دغه پوینټ بیا دا یو پوینټ او کالکولیټ به یې کړم نو زما سره اوس ډیټا شته څه دی شته را سره نو ریډ به کړم ښه خبره ده چې تا اول پوینټونه اخیستي سیو کړي دي ښه زه وایم اول دا پوینټ راچوت کا بیا ورته وایم دا 3 نمبر بیا ورته وایم دا 4 نمبر پوینټ راچوت کا بیا ورته وایم دا 5 نمبر سلور شو که نه مجر بټن ورکه شوي د کالکولیټ راغلی دی کالکولیټ یې کا ها نو د څه وخو څو سکویر فیټه دی 1028 پوه شوې یعنې د دې ځای کې ایریا څومره ده 1028 ته ټیک شو که ټیک نه شو د دې ځای کې ایریا څومره شوه 1028 اوس ته مونږ ته دا وښیه چې د دې ځای نه د دې ځای پورې فاصله څونه ده د دې ځای نه د دې ځای پورې فاصله څومره ده یعنې د هغې پوینټ نه د دې پوینټ پورې د دې د پیرامیټر څومره دی دا به څنګه معلومو دا ونه څه را به شم جي ټوټل سټیشن ته دلته اوس یو بل اپشن ناشي ګوره کوارډینیټ وشو که نه سټیک آوټ وشو ایریا وشو لاندې لیکلی MLM صحیح لیکلی دی MLM ته رالمه څه ته رالمه
ام ال ام تر علما نو زه به چلو کما چې دا پوینټ بدلته کې لاک کمې پوری دا پوینټ نه دی کېده هغه پوینټ چې ما لاک کو دلته به زه راشم دلته لیکل دی ام ال ام مو او میجرمنٹ صح ام ال ام مو او میجرمنٹ وز دا ټول انګلی زیرو کول غواړي څه کول غواړي نو زه چلته کې ام ال ام پرس کما ویلیوګانې څه شوي زیرو شوي وز زه راځم که نه دا د دویم پوینټ ته راوړم انګلیس د ام ال ام څه مطلب دی میسنګ لاین میجرمنٹ ها ام ال ام باندې مو پیرامید ټیک شو که نه هغه ام ال ام باندې خو ما زیرو کو لکه په ام ال ام مې څه کو زیرو نو دغه به اوس مجر کما سوی کما مجر مې کو هغه ځای مې د خوش خان هغه ځای مې وته په ام ال ام باندې څه کو خانه زیرو کو بیا مې دا ماشین دې روټیټ کو هغه ځای ته لاړم په ماشین کې مې دلته کې بیا مجر کو چې دا ام ال ام ته وګورې ما ته دا ځای دې 37 فوټ سونه نه پیته راواله ګوره خانه مونږ چې دلته کې واغسته اولنې ویلې مونږ لراکړه 37 دا هغه 37 مونږ مجر کړو ښا دا غي مطلب دا چې د دې اوریجن پوینټ نه هغه ځکه سونه نه 37 ته مونږ اوس ګورو ځه دې شو کنه چې دا پیته مونږ ګلاو کړه مونږ له په مجر باندې سره کړو 37 تاسو 37 پوینټ سمثینګ دی صحیح ده کنه د دې مطلب څه شو راشه وس چې مونږه کله د قضیه ام ال ام کړو لکه زیرو کړو څه کړو ها دا به مجر کوم ها یا به ام ال ام کوم ټیک شو جی د قضیه دا کم ځای کې د لیزر لګیدل دا ټیپ وته تللی دی کنه مجرینګ ټیپ وته تللی دی د دې مطلب دا چې د دې ځګنه دا غځې پر دمو د سونو خو سین نو مونږه هغه پوینټ ام ال ام کو یو کنه دلته په مجر باندې کلیک وکړو څه چلیو کو نو دوی چې هغه 37 فوټ 3 انچ دی د دې ځګنه سونه دی 37 فوټ 3 او تاسو سره بالکل به پیته کې 37 فوټ 3 انچ دی خو زمونږه سوال دا دی کنه زمونږه سوال څه دی چې د هغه ځګنه د هغه ځای پورې د فاصله څومره ده نو دلته کې به د ام ال ام کما په دغه ځای به څه کما خانه ام ال ام کو کنه کوې سپرونو شو کنه ټول زیرو ګان شو کنه اوس ګوري خجی اوس دغه دراشي جی مونږ په ټیپ باندې دا ځای کتلې ده دا یې ټیک شو جی دا د دروازې سره ما دا پوینټ لګولې ده لیزر بخکای صحیح شو دلته کې زرا علامه کنه اوس په مجر نه پریس کوما سبب پریس کوما ام ال ام بیا پریس کوم 0 شو کنه 71.9 هاریزونټل ډیسټنس څونه راکو 71 سے 72 ټیک ده کنه ټیک ده نو مطلب څه شو د خبرې چې زمو سره دا یو پیرامیټر څو فوټه ده 72 فوټ دی د سوي ام ال ام دا موږ په ام ال ام باندې ګورو صحیح ده کنه په ام ال ام باندې خلک بیا څه کوي دا روډ دا کراس سیکشن چې دي کنه هغه بیا په ام ال ام باندې معلومیږي صحیح ده اوس په دې کې یو آپشن بل لاغلی دی لکه مونږ 1 2 3 4 څلور تی مونږ وکړو اپ سیټ په کې لیکلی صح اکثر چې هغه رحمت الله وایي زمانه هغه پوینټ په 15 فوټ چې دی لري دی داسې وایي که نه وایي نو مونږ څه چلو کو مونږ هغه والو او په اپ سیټ کو د څه ولیکو دې طرف ته 15 فوټ نو هغه پوینټ دا خو بیا انشاءالله په سایډ کې کېږي د خیره ها بیا به کې ریم دی بیا به کې ریسیکشن دی دا نور خبرې خو بیا دا به ډېرې غټې خبرې دي دغه بیا روډ کیلکولیشن هم دی او دا اهم ترین ځګونه چې دی هغه دا دي صحیح ده کنه نور بیا چې ستا تجربه وشي په دغه کې تجربه وشي نو په دې لاندې په خپل دی سړی پوه هر ماشین کې ځان بیا جدا جدا حساب دی پوه شوي د خیره به دې باندې د نوي کلاس په اجازه راکړي د الله په امان